دا د وطن اخري فیصلې دي دا فیصلې چې کومې کېږي دا به انشاءالله دا ولس به دا اعلان کوي د هر فرد سره چې تعلق لري و هر مشر ته موږ د دې سټیج له طرفه بیا خواست کوو چې جوړه کړئ جرګه راټول سئ یو ټاټوبی جوړ کړئ نن د وطن ننګ باندې وکړئ نن پر دې ولس باندې راټول سئ راسئ کښېنئ په دا وطن کې په دغه فرد کې کښېنئ راسئ جرګه جوړه کړو د وطن سپین ږیري دې ګډه سره راټول سي موږ به د دوی کشران سو دوی د صرف قبایلي مشران د ښارخانان علما کرام دي صرف و موږ ته اډر کوي که موږ سر پر دې جرګه نه کړي قربان که موږ سر پر دې وطن نه کړي قربان که موږ سر پر دې مظلوم ولس نه کړي قربان موږ به بیا د خپلې موره نه یو پیدا دا درد دي زموږ قبایلي مشران وکړي زموږ قبایلي مشران دي دا در وکړي دوی چې راسي دا جرګې په تور دي په پرلط کې خپله جرګه وکړي څنګه حکومت دی چې زما فیصلې نه مني څنګه حکومت دی چې زما حقه فیصله نه مني چې زه نن بېروزګاره یم زه نن خپل بازار له نسم کړلی زه نن خپلې خور له نسم کړلی زه نن خپل وطن له نسم کړلی نن زه خپلې مځکې له نسم کړلی دا ظلم دې ریاست پر موږ وکړي دا ظلم به تر څو پرسون کام برداشت شي دا ظلم به موږ دا وطن په دې قبایلي مشران به ګرد راغواړو په دې قبایلي مشرانو به دا اعلان کوو چې راځئ ځوانانو راځئ ځوانانو موږ دلته درته ناست یو راځئ چې دا حکومت واړوو در غره باندې لکه ملي مشر محمود خان اچکزي چې یوه خبره وکړل چې دلته که دې برګېډیر نه و خوښ دلته که دې ډي سي نه و خوښ دا تیسې ول موټر ورته ودرو واړوه در غره یې واړه دا ستا حق دی دا ستا جمهوري حق دی دا ډي سي هم ته بدلوی سې دا برګېډیر هم ته بدلوی سې دا ستا جمهوري حق دی دی په خپل اډر نه بدلېږي دلته که رشوتخوره ډي سي راغلی هغه مضبوطه ځانه سره هر څه ویسي په هغه باندې زموږ وطن خوشحاله دی و هغو ته په سر ویل کېږي که برګېډیر راغلی رشوتخوره که یې شراب څښل که یې هر څه کول دی د اختیاره دی ولس یې اختیار نه لري د ښار قبایلي مشر یې لاس نیسي ورپېچلی چې څه که څه پر وطن باندې ته راوتلی دا وطن د برګېډیر د پلار دی که د ډي سي د پلار دی دا وطن دا د دې خپل مالکان دي دا مالکان دي چې په دې پرلط کې ناست نن زموږ ډي سي څوک یې لاس نسي ورپېچلی ولې زه د پایاره بیرېږم که ما برګېډیر ته غږ وکړئ زه د پایاره بیرېږم پر ما یې پایار کاټئ ولې د پایاره وبېرېږم چې زما پر وطن باندې دی پر ما یې پایار کاټئ ولې د پایاره بیرېږم عدالت لرم وربسم وکیلان لرم نن که زه د پایاره هم زغلم په کور په بیټه کې ناست یم دلغره هم اوړم وطن هم پرېږدم دا وطن که چیرې دی پایاره زموږ وطن بېرېدی د دا وطن مالک هم قسم په خدای که بیا یې څوک دا وطن به د دې پنجابي غلام دا پنجابی به پر تا حکومت کوي دا ډي سي به پر تا حکمراني کوي چې د دې کومه لاره خوښول دا ولس به بیا ورسره مني ولې اوس د هغه خبرې را روانې که دی و ما ته وایي که د دروازه وړم وایي په یوې لین کې ځه که سل کسۍ هم یې په یوې لین کې ورته درولي که یو نیم سل کسۍ هم یې په یوې دونه سړی نشته چې ورته ووایي دا خبره څوک نشي کولی دا لین نشي بل سره پټاولی چې راشه زما په مخ کې څوک ولاړ ونیسه د دا ستونې ونیسه پر هغه کمپیوټرانو کې د مځکې وو ولې یې څوک غږ نشي ورته کولی بلته خبره راشي و دی ځای ته ودرېږه ویډیو وکړو چې زموږ سره دا ظلم کېږي د دې ظلم لاس ته په خپله سره ورپېچلی سې راشه بلته په دغه وطن ته کښېنه چې وروره ما دا کار کړی دی که ښه کار دی که مې بد کار دی دا یو کار مې کړی دی ما سرکاري خلک په لغتو ولیدي ما سرکاري خال ما کوټران چپه کړي دي ما دا کار کړی دی راسئ خلاص وکړي اوس